د خوست ښار عمومي سړکونو د خراب وضعیت ستونزه تر ډیره حل شوې. خوست ښاریان وایي هغه سړکونه چې ترمیم یې نه و شوی د رغولو او جوړولو له پروژو وروسته یې په اړونده برخه کې د ښار اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې شوې. اوس چې دا کورونه له منځه تلله مخکې ډېر خدمت نه و شوی، اوس چې خدمت وشو ډېرې اسانتیاوې منځته راوستې. موږ د اسلامي امارت نه همدا غوښتونکي یو چې اسانتیاوې نورې هم لاسته راوړي. د خوست ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغو هڅو ستاینه کوي او وایي چې د سړکونو ښه والی د ورځني ژوند په اسانتیاوو کې لوی رول لري. دوی د اړونده چارواکو څخه غوښتنې لري چې په اړونده برخه کې د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ډېر خوشحاله یو چې دغه کار یې سړکو په کارونه یې روان کړي دي. ماشاءالله ډېر افغانستان اوس په ترقۍ روان دی او ډېر مننه کوو اسلامي امارت نه. کوم سړکونه تېر مهال هغه ډېر ویجاړ شوي وو، خراب وو، د جنګونو له امله د زورواکۍ له امله نه شو کولی دولت رسیدګي ورته کړې وای او نه شي جوړولی. اوس موږ له دې دولت څخه ډېره مننه کوو چې کوم سړکونه دوی جوړ کړي دي ډېر په ښه شان سره، ډېر په ښه ظرفیت سره دوی دا سړکونه جوړ کړل. دا ګامونه د خوست ښار د ښاري خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره مهم او د ښار د اوسیدونکو لپاره د هوساینې یو ښه فرصت ګڼل کیږي.